السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د ام سی بي بریکر د مهمو معلوماتو پر رابطه ده. اول، ام سی بي بریکر څه ته ویل کیږي؟ دوهم، ام سی بي بریکر په کوم ځایونو کې استعمالیږي؟ دریم، د ام سی بي بریکرو کرن ریټینګ یعنی امپیر څو پورې وي؟ څلورم، ام سی بي بریکر په څو ډوله دي؟ د دې ټولو مهمو معلوماتو په رابطه زه غواړم ستاسو سره مختصر، لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو، دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو، راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو، وات از ام سی بي بریکر یعنی ام سی بي بریکر څه ته ویل کیږي؟ د ام سی بي بریکر فل فارم دی د منیچر سرکټ بریکر څخه. یعنی ام سی بي بریکر یو داسې اتومات اپریټینګ برېښنايي سوچ دی چې دا د برېښنايي برقي وسایلو د حفاظت او ساتنې لپاره استعمال نصب او کنیکشن کیږي. د برقي وسایلو د حفاظت او ساتنې لپاره د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې. دوهم، د ام سی بي بریکرو استعمال په کومو ځایونو کې مهم او ضروری دی؟ د ام سی بي بریکرو نصب او استعمال د هر قسم برقي وسایلو د حفاظت او ساتنې لپاره مهم او ضروری دی. او ام سی بي بریکر په عامه توګه په کارخانو، فابریکو او انډسټریونو کې او داسې په کورونو کې د برقي سامان آلاتو د حفاظت او ساتنې لپاره نصب او کنیکشن کیږي، او د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې ټریپ کیږي او بنديږي، او زموږ د برقي سامان آلاتو حفاظت او ساتنه کوي د برق د هر قسم خطراتو څخه. دریم، د ام سی بي بریکر کرن ریټینګ د څو پورې وي؟ یعنی ام سی بي بریکر د څو امپیر پورې کار او فعالیت اجرا کوي، یا ام سی بي بریکر د څو امپیر پورې جوړیږي؟ نو دوستانو، په عامه توګه ام سی بي بریکر د 3 امپیر پورې دا جوړیږي او د 3 امپیر پورې کار او فعالیت اجرا کوي. او آخري او څلورم نمبر کې راځو د ام سی بي بریکر ډولونو ته چې ام سی بي بریکر په څو ډوله دي. نو دوستانو، په عامه توګه باندې ام سی بي بریکر په 6 ډوله دي. دا مهمو ډولونه عبارت دي د A ټیپ ام سی بي څخه، د B ټیپ ام سی بي څخه، د C ټیپ ام سی بي څخه، د D ټیپ ام سی بي څخه، د K ټیپ ام سی بي څخه او د Z ټیپ ام سی بي څخه. او دا مختلف ډوله ام سی بي بریکر د مختلفو برېښنايي لوډو د حفاظت او ساتنې لپاره نصب او کنیکشن کیږي. خو په عامه توګه د کورونو د برېښنايي لوډونو د حفاظت او ساتنې د B ټیپ ام سی بي او C ټیپ ام سی بي بریکر څخه پکې استفاده کیږي، او د کورونو د هر قسمه برېښنايي لوډونو د پروټیکشن یعنی حفاظت او ساتنې لپاره انتخاب او سلیکټ شوي دي. نو دوستانو، دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ام سی بي بریکر د مهمو معلوماتو پر رابطه باندې وا. دوستانو، که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو، که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو، ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.